خدای تاسو ته دا فرصت درکړی ښاغلی ولسمشره. د هر نعمت شکر هغه نعمت ډیروي. یوه ورځ به انشاءالله وګورو چې ټول به په سوله کې ژوند کوو. انشاءالله ملا صاحب دعا کوو. تاسو ته خو ښه معلومه ده چې دښمنان مو ډیر دي. زموږ په منځ کې د نفاق تخم شیندلی دی. انشاءالله دا دنده به هم د خپلو خولو په تویولو یوه ورځ نه یوه ورځ په سمه توګه سرته ورسوو. خدای دې زموږ د ټولو ملشي ملګرو که نه موږ په یوازې د دومره مصیبتونو مخه نشو نیولی. یوه شیبه څه دې وکړل لیلا؟ څه دې وکړل؟ دا څه وکړل؟ ما په رښتیا تا سره مینه درلودله. دروغ وای، دروغجنې. ته په هغې ته مې تېرویستلې، خو هر څوک دوهم فرصت حق لري. دا هیڅ تېروتنه نه ده کړې. اوبه دې کړه، حادثه وشول، بخښنه دې وغوښته. زه هم له تا نه بخښنه غواړم عاکفه. خو زه دې نه بخښم، نه دې بخښم، پوه شوې؟ هېڅ دې نه بخښم. ډېره پښېمانه شوې یم، ولې نه پوهېږې؟ خو زه څه کېږي، ماته یو بل فرصت هم راکړه تر څو چې ته مې وبخې. له ما نه هر څه وغواړه، خو رحم مه غواړه. زه به ټول عمر تا سره مینه وکړم عاکفه. زه هم کرکه کوم. اجازه راکولی شئ؟ چیرې ځې عاکفه؟ راځو د خپلې دې غونډې اصلي لامل ته. لکه څنګه چې پوهېږئ د ښه نیت لپاره مو د کردانو لپاره یو نوی قانون جوړ کړ. د دې کار لپاره یې خنډ جوړ کړ، ویل یې دا کار بسنه نه کوي. ورته مو وویل چې ګډ حکومت به جوړ کړو. په هغه یې هم نیوکه وکړه. ورته مو وویل چې راځئ یو د ملي یووالي په نوم یو څه جوړ کړو. په دې کې یې هم نیوکه وکړه. موخه د انګورو خوړل نه دي، د باغبان ډبول دي ښاغلیه. په حقه یې ښاغلی مسار ویل مو د غرونو وسلوال به راښکته کړو، خو نوې پټې ډلې رامنځته شوې. زموږ د خلکو د احساساتو د راپارولو لپاره هر ناوړه کار ترسره کړ. وروسته یې موږ ته مخ راواړه، ویې ویل چې د غرونو خلک د هېواد د والیانو په توګه ومنئ. له دې ټولو ناخوالو سره باید مبارزې ته دوام ورکړو. البته دوام ورکوو. په 1999 کې اوس خان وویل چې تلویزیون کې باید اوسط کردي خپرونې نشر شي. اوس خان ته د وطن د خاین نوم ورکړ. خو نن یو دولتي تلویزیون لرو چې 4 ساعته کردي خپرونې نشروي. ستاسو له برکته خلک زموږ د هېواد پرمختګ نه بیخي حیران پاتې دي. موږ باید تل ویښ اوسو. دا هېواد ډېر دښمنان لري، خو موږ هم داسې ویښ خلک لرو چې د هغوی هر برید ته سینه سپر کوي او له هغوی نه یې ژغوري. خیرات دی نجیبه، کومه ستونزه ده؟ ډېره لویه ستونزه ده. د لیلا په اړه ده. لیلا مو له لاسه ورکړه. انا لله و انا الیه راجعون. خدای دې صبر درکړي. هغه څوک و؟ زموږ همکاره وه. په ښاغلي عبدالقادر چې کوم برید وشو هلته ټپي شوه. هغه لور مو زما لپاره هلته وه ښاغلیه. خدای دې وبخي. په دې هېواد کې سوله راوسته. په موږ د دې هېواد د وګړو هم د شهیدانو حق دی ښاغلی مساره. البته چې ښاغلیه ډېر خفه شوه. لیلا یوه ځوانه ژلۍ وه.
البته چې شهیدان زموږ زړونه سوځوي. ترهګرو سره په مبارزې کې موږ ډېر ځوانان له لاسه ورکړل، خو د هغوی وینې هېڅکله هم په ځمکه نه پرېږدم. زیارونو بدلا اوس یخچال شو، وروسته هم د خاورو لاندې ځې. ممدوحه، زه نور نشم زغملی ملګریه. څومره وخت کېږي چې د خلکو پسې منډې وهو، خو پایله یې معلومه نه شوه. زموږ دنده همدا ده. څه وکړو ها؟ نور پسې څومره منډې ووهو ها؟ بس دی نور. په خدای قسم چې نور هېڅ غم نه لرم. ښه نو څه به وکړې ملګریه؟ ورځم هغوی ټول پیدا کوم، هغه پیکاس، آرزو، بارون، ټول یو په سر ولم ټول. زم در سره ځم. که ستاسو اجازه وي نو موږ به نور رخصت واخلو ښاغلی ولسمشره. البته هیله کوم. غم مو لوی دی، اجازه ده. که موږ ته کوم خدمت وي ووایئ. ژوندی اوسئ ښاغلیه. مننه. څه ته په تمه یو ها؟ څه ته په تمه یو؟ تل به همداسې د خپلوانو جنازې پورته کوو. باید خپل کار ترسره کړو. هسې نه د لاسه ورکولو لپاره څه نشته. تا سره څه شته چې له لاسه ورکړې ها؟ نه، ما سره یې څه نشته ملګریه. رانه اوس چې هغه نشته نو که مړ کېږم او که ژوندی پاتې کېږم هېڅ توپیر راته نه کوي. زه د لاسه ورکولو لپاره څه نه لرم. خدای ته وګوره، زما مخه ونه نیسې ملګریه. تا یوازې نه پرېږدم، هېڅکله دې نه پرېږدم. ان زه له تا نه ډېر غواړم چې هغوی پیدا کړم ملګریه. بیا نو له دې نه وروسته سره یو ځای یو. یو ځای یو ملګریه. باید نور دا راځیلان ختم کړو. که اړتیا شوه مړ کېږو. زه په هر حالت کې له تا سره یم. ډېره مننه. اوس نو د لیلا او د رڼا د ټولو د حساب اخیستلو ورځ ده ملګریه. کلونه کېږي چې زموږ غږ چا نه اورېده، ان تر دې چې موږ یې هېڅ ګڼلو. دې چلند د ټولو خلکو غوسه راپاروله. د وخت په تېرېدو دا غوسه نوره هم لویه شوه، تر دې چې دا دی نن یې لړۍ دلته هم را رسېدلې ده ښاغلی ولسمشره. اوس زموږ دنده دا ده چې د خپلې سیمې ټولو خلکو ته دا ډاډګیرنه ورکړو چې د دې خاورې هر وګړی د دې هېواد بچی دی. زه خو فکر کوم چې په دې برخه کې یو څه پرمختګ شوی. البته چې که ټول یو ځای یو بل ته وږه ورکړو، انشاءالله دا ټول مصیبتونه به ختم شي. خدای دې صبر درکړي ښاغلی مساره. تاسې دې ژوندي اوسئ. په ځان دې ډېر پام کوه، وروسته تا ته ډېر نور اړین کارونه درکول کېږي. غواړم تا نور هم په مهمو ځایونو کې ووینم. موږ په مقام او رتبه نه غواړو ښاغلی، ځکه چې قدرت او عزت په مقام کې نه په خدمت کې ترلاسه کېږي. زه ډېر باختبار یم چې ستاسو په څېر باعزته، باشرفه او په هېواد مینو خلکو سره یو ځای کار کوم. هله په مخه مو ښه شه، الله دې ستاسو مل شي. زموږ د ټولو دې مل شي. ښاغلی ولسمشر، هېر مې نه شي. که اجازه مو وي، غواړم ستاسو د ساتونکو له مدیر سره یو څه خبرې وکړم. ځینې استخباراتي راپورونه دي چې غواړم وریم. سمه ده مساره، ښه شپه ولرئ. تاسې مهرباني وکړئ.
راته مې یوه ډالۍ راوړي. وای وای وای، دا څوک دی؟ دا د پیکاس موټر چلوونکی دی، په کار به دې شي. بیا نو دا پوهېږي چې پیکاس چیرته دی که نه؟ هو، خو فکر کوم چې دا باید سمې خبرې وکړي. هغه کار اسانه دی. داسې دردونه درکم چې په ژوند کې دې نه وي لیدلي. چمتو یې که نه؟ چمتو دی، ته یوه ورقه ته وګوره، بلکل به هر څه ووایي. لاړ به شو. ستاسو د ټاکنو دا هلې ځلې مې هېڅ خوښې نه شوې. نور نو څه وکړو ښاغلیه؟ مخکې خو مو لوی اور بل که نه؟ د څه شي ور؟ لاړه هغه ور ایرې شو. دومره کار بسنه نه کوي. هغه اور باید تازه وساتئ، پوه شوئ؟ د هېواد ختیځ باید تاسې په لامبو کې وسوځوئ چې لویدیځې موږ وسوځوو. باید ختیځ د لویدیځ او لویدیځ د ختیځ لپاره هیر یې وګرځوئ، پوه شوئ؟ کرکه تاسو پیدا کوئ، بېرحمي او ظلم موږ کوو. یو وار به تاسې کوئ، بل وار به موږ کوو. یو ځای به تاسې ورانوئ، بل ځای به موږ ورانوو. که څنګه ملګرو؟ د جنازې د مراسمو پلان څنګه شو؟ موږ خپل نظر نه لوېدلی د سازمان وسلوال کسان مرګ خولې ته لیږو، خو بیرته د هغوی له جنازو نه لاسته راوړنه نه لرو. ان د ځینو وسلوال د جنازې د ښخولو لپاره سازمان په پیسو ځمکه اخلي. ستاسو کسان باید پولې ته لاړ شي او جنازې واخلي، وروسته دې بیا هر څه له منځه ویسي. د ترکیې بیرغ دې ښکته کړي، د سازمان بیرغ دې پورته کړي. هم دا کار کوو، بیخي هم دا کار کوو. دا خبره مو مخکې کړې. ښاغلیه وخت نه دی ملګرو، زر باید خپل کار پیل. مهرباني وکئ ښاغلیه، لکه چې کوم څه تاسې خفه کړي یئ. که چېرته تاسو د دې ملګرو د ټاکنو د بدو هلو ځالو کولو لپاره خفه شوي یئ، نو همدا اوس یې ښاغلي پیکاس غوږونه ورته تاو کړل. د هغوی غوږونه خو تاسې تاووئ. ستاسې غوږونه څوک تاو کړي که یا مینیکه؟ مهرباني وکئ تاسو یې تاو کړئ. مینیکه، دا کارونه دې د سټیج په سر په تمثیلي ټوټې کوه، پوه شوې؟ وزر ما ته راپور راکئ. دلته څه خبرې دي؟ زر یې ووایئ. ښاغلی بارونه، اصلي مسله دا ده، باید هغه ځواکونه چې کولی شي دا هېواد د وینو په کندې بدل کړي، په یوه وخت کې د یوه چت لاندې سره راغونډ او پلان یو ځای پلي کړي. له دې سره کوم خلک چې د وینو تویولو وړتیا لري هغوی ټول د تور سمندرګي خواته ورلیږو. کله مو چې خپل د وینو تویولو والا خلک تور سمندر ته ولېږل، بیا نو د مار سینه ودانه د خلکو راپارول. موږ ته نور هم اسانه کېږي ملګرو. خو یو څو جنازو ته هم اړتیا لرو ښاغلی بارونه. خو که زموږ جوړې شوې پروژې چې د ملت پاله ډلو لپاره مو جوړې کړې دي او هغوی د دولت په وړاندې ودرېږي، بیا نو په موږ اختر دی اختر. ښاغلی بارونه، د دوی په منځ کې یوه ډله ده چې کلونه کېږي د مینینګ په لارښوونه هغوی ته نصیحتونه کوم چې هېڅکله هم د دیموکراسۍ له امله په دې هېواد کې کوم ځای ته نشي رسېدلی او نه به ورسېږي. هغوی ته مو داسې ذهنیت ورکړی دی چې د 1990 کلونو په څېر یو ځل بیا وسله پورته کړي او دا خبره وکړي چې پرته له وسلې کارونې نه په دې هېواد کې هېڅکله هم قدرت ته نشي رسېدلی. یعنې غواړم ووایم ښاغلی بارونه چې ښاغلی مینیک هڅه کوي چې تاسو ته له وینو ډک جامونه تیار کړي او تاسو ته یې وړاندې کړي، او کله چې تاسو هغه وڅښئ بیا به زه پخپله تاسو ته یو بل د وینو ډک جام تیار کړم. داسې مه کوئ، ولې په خپلو منځونو کې خاندئ؟ ما ته یې هم ووایئ چې زه هم وخاندم. ته مه خانده زما مینیکه، لږ وروسته به پیکاس دا هېواد د وینو په سیند بدل کړي، هغه وخت به بیا ته هم وخاندې. السلام علیکم مینوالو، په دې هیله چې ښه اوسیږئ. که چیرې غواړئ د سرګر ډرامې ټولې برخې وګورئ نو زما یوټیوب د سره سبسکرایب کړئ. نو دا یوټیوب تاسو کوم څه پیدا کولی شي، نو ډایرکټ یوټیوب ته لاړ شئ، ولیکئ سرګر ډراما ټي وي یوټیوب چینل دی. نو زما د یوټیوب نوم دی سرګر ډراما ټي وي. نو دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. نو دې کې زه هره
هر سرګر ډرامه چې عمره په ښه کوالټي هم اپلوډ کوم نو دا چینل د سره سبسکرایب کړئ او دې کې تاسو ټولې برخې ترلاسه کولی شئ د سرګر او په وخت سره یې ترلاسه کولی شئ نو هیله لرم چې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ د یوټیوب نوم مو دی سرګر ډرامه ټي وي نو هیله لرم چې د سره یې سبسکرایب کړئ مننه زه مجبور نه یم چې تا ته هر څه ووایم مینې کایه غواړې چې زما په کار کې لاسوهنه وکړې داسې کوم څه نشته یوازې اندېښمن شوم چې څه ډول به موږ وخندوې بس په غلطو خبرو کولو سره د دې مجلس وخت هسې مه ضایع کوئ وګورئ موږ ډېر حساس پړاو کې یو کوم خلک چې موږ نه ملاتړ کوي غواړي چې موږ له دې نه نور هم فعالیت پراخ کړو که نه نو په یوه فلم به ما هم لرې کړي که زه لرې شوم هغه وخت تاسې په یوازې ځان هېڅ هم نه یئ اصلي موضوع ته راځو پیکاسا کار پیلوو هیله کوم ما خوشې کوي ماغزه مې چپه شول ته پوهېږې ولې مو زړولی ولې د دې لپاره چې مغزو ته دې وینه لاړه شي او عقل دې سرته راشي او موږ نور ستړي نه کړي او د دې لپاره چې ته هم نور دردونه وینې له ما نه څه غواړئ که د پیکاس ځای موږ ته ونښیې دا چې څه در باندې تېرېږي اټکلی نشم کولی ملګریه زه تاسو ته هېڅ هم نه وایم په خبره پوه شوئ په داسې ګواښونو باندې ما نشئ غږولی دا چې سر دې سوری کوه او مغزه دې تویوه دا سړی خو مغزه نه لري که نه لومړی به یې له اوږې نه ورته پیل کړو دا بې ځایه خبرې مه پرېږدئ په ما هېڅ هم نشئ کولی خو لومړی تا ښه په لرګو ډبوو وروسته دې سر پرې کوو نه ونه شو دا سړی په موږ باور نه کوي که غواړې ته د عملیات پیل کمندو په ډېرې مینې سره ودرېږه بیا نو هله ووایه چې پیکاس چېرته دی ښه نو پیکاسا موږ تا ته غوږ یو ستا هغه لویه پروژه څه ده هله نه ووایه امر مو پر ځای کېږي ښاغلی بارونه زړه ته رانږدې مینیک او تاسو درنو میلمنو زه د کایا مینیک په څېر د خبرو زمری نه یم هسې خبرې هم نه کوم د همدې لپاره راسن موضوع ته ورځم داسې مه وایه پیکاسا په ډېر ښه ډول دې خبرې پیل کړې مننه کوم ښاغلو لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ له بده مرغه چې راتلونکې ټاکنې زموږ لپاره د فنا او بقا پړاو دی زموږ د 12 کلونو قدرت د دوام او له منځه تللو خبره ده لکه څنګه چې مشر بارون وویل باید هر ډول چې کېږي له دې پړاو نه بریالي ووځو په خواشینۍ سره وایم چې زموږ د وسلوالو ډلو فعالیت زموږ لپاره ډېر خراب پای ته رسېدلی یعنې هېڅ اغېزمن کار یې نه دی کړی ته غواړې چې موږ ته کوم څه ووایې ښاغلی پیکاسا هېڅوک د دا موضوع نه شخصي کوي ښاغلو که زموږ د صحنې لوبغاړي څومره هم کمزوري وي خو ډېر تکړه رهبر او لارښود لرو که خبرې همداسې دوام ولري ښه سړی ورنه جوړېږي غله شه چې اوري چې عبري وادي وري زموږ هغه لوی لارښود او استاد د دې لپاره چې موږ خپله لوبه ونه بایلو او بریالي شو میدان ته راننوته او ماته یې یو ډېر ښه پاس راکړ د څه شي پاس موږ ته یې هم وایې ما هم وکولی شو چې پاس ټک په ګول بدل کړم ښاغلی پیکاسا موږ په فوټبال باندې نه پوهېږو هیله کوم دا موضوع داسې وکړئ چې موږ هم پرې پوه شو اغلې ارزو تاسې ته مې ویلي وو چې خوښې خبرې مې نه خوښېږي د همدې لپاره مې خبرې نه بدلوم اغلې باید ما هم داسې ومنئ په هر حال کوم ګول چې زه په دې لوبه کې وهم په هغه به دا وروستی سیالۍ هم ګټو یعنې څنګه هغه ګول خو په لوبه کې دننه وهل کېږي که نه سمه ده زه په فوټبال سم نه پوهېږم
خو له لوبې نه بهر خو ګول نه وهل کېږي. خبره مو اوږدوه مې نیکه. که قانون مونږ په خپله جوړ کړو نو ګول هم له لوبې نه بهر وهلی شو، څنګه چې تر اوسه یې وهو. هغه ګول څه ډول دی؟ داسې دی، لوی ګول هغه دی. وای یعنې څنګه؟ یعنې څنګه؟ څنګه امکان نه لري؟ څنګه مو چې ولیدل تېره اونۍ دا سړی مونږ ته راغی، ویې نه ویل چې داسې یو اور مړ کړئ چې ترکیه خو پرېږدئ ټوله نړۍ له شره خلاصه شي. زه هم تاسې ته یو داسې شی درښیم چې د ټولې نړۍ پام ځان ته ګرځولی شي. ولسمشر به د تل لپاره له لوبې نه بهر. یعنې ولسمشر د تل لپاره له دې لوبې نه بهر کوو، همداسې ده که نه؟ د ټول عمر لپاره یې له فوټبال نه لرې کوو که نه؟ سمه نښه دې وویشتله مینې که نور نو د هغه د فوټبال لوبه ختمېږي. نړۍ نه به یې ورک کړو. ښاغلی مشره، آفرین دې ستا په مغزو وي، بېشکه دې پیکاسه. بس کوئ، څه کېږي ما پرېږدئ، ځان مې ډېر خوږېږي. مونږ په خبره پوهېږو، ته هم لږ پوه شه. حالا مونږ ته د پیکاس ځای وښیه. که خبره وکړم خوشي کوئ مې؟ حالا نو لږ وچونګېږه چې وګورو غږ دې څنګه دی. پیکاس په دې وخت کې یوې لویې غونډې ته بلل شوی دی ښاغلیه. چېرته؟ نور نه پوهېږم، هغوی تل خپل ځای بدلوي. هغې غونډه کې نور څوک ګډون کوي؟ ډېر لوی خلک ګډون کوي، تاسو یې اټکل هم نشئ کولی. بې ځایه خبرې مه کوه. ډېر لوی کسان ګډون کوي. درته ووایم چې له چا سره په غونډه کې دی؟ ها ووایه. مشر بارون، عزیزه، مینیک کایا، پیکاس، آرزو او د سازمان ګیدړان که څنګه؟ هو، ته نو له کومه پوهېږې؟ په دې خبرو موږ هم پوهېږو، دا چې هغوی چېرته دي نه پوهېږو. د همدې لپاره به ته موږ هلته وربلې. ومې ویل که نه، نه پوهېږم چې چېرته دي. څوک خو به پېژنې چې ورته معلوم وي. یوه لاره پیدا کړه، پیکاس راکړه، ازادي واخله، ګل واخله او ګل راکړه. ښه سوداګري ده که نه؟ هو، له دې نه ښه سوداګري نشته. هو رښتیا وایي. سمه ده، سمه ده، سمه ده، سمه ده. یو ځای راته معلوم دی. حالا نو زه راته ووایه، موږ جنازه لرو، باید هلته لاړ شو. حالا رښتیا وایي، موږ ډېر کار لرو. هو، اجازه راکړئ چې یو بل څه ووایم. یوازې د ولسمشر وژنه موږ ته لوبه نه ګټي. ښه نو څه به کېږي؟ د وژلو تورې په کردانو پورې کېږي. له دې سره به ترکان په کردانو برید کوي، لکه څنګه چې موږ غواړو یو ویرونکی جنګ پیل کړي، یوه لویه سیاسي تشه پیدا کېږي. موږ هم بیرته له سره د خلکو په زړونو حاکمان کېږو. یعنې د اتیایمه کال د کودتا په څېر؟ اها، دومره ډېرې وینې به تویې شي چې خلک به په چیغو شي، او موږ به خپل تیار ځواکونه هم راوغواړو که څنګه؟ ها، کوم ځواکونه چې دې ورځې ته په تمه دي، یعنې زموږ ملګري، لکه څنګه چې کایا مینیک وویل، دا بلنه به هرومرو ومني. کوم خلک چې موږ نه غواړي، زموږ فکرونه نه مني، په دې بل کړي اور کې به د تل لپاره سوځو او هغوی به له منځه وړو. زموږ ملګري به د باندې او نور خلک به دننه کار پیل کړي. یعنې خپل دښمنان به یو په تیغ باسو، همداسې ده که نه؟ په دې 5 کلونو کې مو چې کوم دردونه ولیدل، هغه به له دې خلکو نه بیرته واخلو که څنګه؟ که ته وغواړې نو دا کار هم کوو. زما مینیک جان، یو ځل دا فرصت زموږ لاسته راشي، داسې بده ورځ به په دې خلکو راولو که نیکونه یې هم له قبر نه راووځي، بیا به هم هغوی په پښو نشي درولی. ښه ده ښاغلی پیکاسه، دومره لوی پلان څنګه پلي کوئ؟ موږ ته یې هم ووایئ. ښه پوښتنه ده اغلې ارزو، ځواب یې دلته دی. له الف نه تر یا پورې هر څه دلته لیکل شوي دي، او څو ځلې مو دا پلان له سره کتلی دی. خو له ولسمشر نه ډېره ښه ساتنه کېږي، هغه ته ورنږدې کېدل امکان نه لري. خبره ده. فکر کوې چې زه په دې باندې نه پوهېږم؟ اغلې ارزو مېرمنې، اندېښنه مه کوئ، هغه باندې له داسې یو ځای نه چې هیڅ یې فکر هم ونه کړي برید کوو. مثال راکه، چېرته یې ختم کو؟ د خلکو په منځ کې. ډېر وخت کېږي چې په دې پلان کار کوو. څنګه مې چې وویل،
له ولسمشر نه داسې ساتنه کوي چې له ټرمپ نه هم داسې ساتنه نه کیږي. خو د هغې مهمې برخې ته پام نه دی چې زما دی. مونږ یې له هغه ځای نه وژنو. اندا چې اندا څه؟ اندا چې دا کار نن شپه خلاصوو. بېشکه دی. ډېر ښه پلان. بېشکه آفرین. آفرین. هو یعنې دا ناممکن دی، خو بیا هم درته ښه چانس غواړم. باش چه گپ هست اینجا؟ این بچه که منو دیوانه کرده. هر کار میکنم غذاش رو هم میخوره. شما یک چیز برش بگو. الا بیا در اتاق. داسې چې د موږ بلاړ شو. موږ ستاسو خبر ته په ډېره بې صبرۍ په تمه یو ښاغلیه. هیله مند یو چې ښه خبرونه راکوي. ما تاسې ته اجازه درکړې چې پاڅېږئ. کښېنئ. غواړې څه ووایې ښاغلیه؟ موږ مه ډاروئ. هېڅوک به هم چېرته نه ځي. آمین. آمین. خدای دې جنت ور په برخه کې انشاءالله. خدای دې وبخي. روح دې ښاد وي. آمین. دوستان دې ژوندي وي. ښاغلی مسره، اوس مهال د دې خبرو وخت نه دی، خو دا چې بیا به تا سره څه وخت وینم معلومه نه ده. زه نور ځم. تر اوسه لا وخته دی. لږ نور به هم پاتې شوی دی. زه ځم خپل هیواد کې کار کوم. څه مې چې باید کړي وای ومې کړل. څه مو چې ویل هغه مې وویل. نور نو ستاسو کار دی. زموږ وړاندیزونو باندې فکر وکړئ او د سولې لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړئ. مردان څه وایي؟ هغه په خپلې خبرې ولاړ دی. وایي ما مې لار ټاکلې، ما سره کار مه لرئ. څه ووایم، خپل ځان ته زیان رسوي، خو بیا هم زما ورور دی. زړه مې ورباندې دردېږي. تا دې خپل مسؤلیت ادا کړ ښاغلی عبدالقدیر. خیر ته دې راوبلو رانغی. د خواشینۍ خبره دا ده چې اوس یو عمر هم پوخ دی، په هر څه ښه پوهېږي. له بده مرغه چې زموږ په لاس کې داسې کوم قوت هم نشته چې یو انسان د خیر کار ته راکش کړو او له بدو کارونو نه یې بیرته راوګرځوو. خدای دې ورته هدایت وکړي. همداسې ده. ټول لاملونه له منځه لاړل. نور نو پرته له دعا کولو نه بله چاره هم نه لرو. بیا دې هم خدای صبر درکړي. خدای دې د موټو زور او د زړه جسارت مه کموه ښاغلیه. ژوندی اوسه. خیري مهرباني وکړئ ښاغلی عبدالقدیر الوتکې ته تر ختلو پورې وساتئ. امر پرځای کیږي. مهرباني وکړئ. خدای دې د زړه صبر درکړي. هیله کوم. خدای دې صبر درکړي عاکفه. ته په ما باور نه کوې، خو زه بدل شوی یم. د مینې لپاره ځان قربانوم. زما د مینې لپاره خپل ژوند قربان کړ ښاغلی مساره. لیلا زما له امله مړه شوه. ځان دې ګران مه ګڼه عاکفه. څه چې کېدل وشول. الهي تقدیر دی. موږ څه نشو کولی. خو لیلا نوره نشته. هنري خور نشته. رانا نشته. ولې یوازې زموږ خپل او خپلوان په دې جنګ کې له موږ نه ځي ښاغلی مساره؟ دې خبرې دې زه ډېر زیات خفه کړم عاکفه. مه هېروه، څوک چې د وطن لپاره مړه کېږي هغه ته مړ مه وایه، شهید ووایه. ښاغلیه، هر څه چې وغواړې کوي. که چیرې اړتیا شوه د ولسمشر کور ته بریدګر لیږو، خو موږ له پامه مه غورځوئ. ښاغلی مینیکا، تاسو خو یو څه وکئ که نه؟ ښاغلی بارونه،
دا ځای خو به د وینو په کندې نه بدلوئ ها ته لکه چې له وینو نه ډارېږې که څنګه نه ښاغلیه زما مطلب داسې نه وه ویل مې داسې نه چې ستاسو جامې په وینو ککړې شي زموږ جامې تل په وینو وي که یامې نیکه خو نه دا ملګری دی نه اندېښمن کېږي نه غواړم چې دلته یې ووژنم ما وارخطا کېږئ درنه ملګرو زه په تاسې باور لرم خو د ښه تدبیر لپاره یې کوم کوم پلان چې پر مخ بیا ډېر لوی دی نه غواړم چې تاسې هم وارخطا شئ تر څو چې ولسمشر ونه وژنو له دې ځای نه به هېڅوک نه وځي مخکې به مو ویلي وه که نه کله مو چې دا کسان ولیدل ډېر وډار شو سمه ده غلی شئ داسې کوم څه نشته همدارنګه د دې لپاره چې زړه مو په تنګ نه شي پیکاس تاسې یوه ننداره وړاندې کوي پیکاسه که غواړې وړاندې کړه سمه ده ښاغلي تاسې دلته هسې نه کېنوو کوم سکرین مو چې مخې ته ګورئ د ولسمشر وژنه به په ژوندۍ بڼه پکې ګورئ داسې لکه چې یو وخت مو د نورو مرګ لیده بیخي همداسې مې نیکه همدا کار کوو هغه خواړه مو راغوښتي دي رایې وړئ تا سره مینه لرم ډېره مینه زمونږ د ښوونځي لومړۍ درجه نوربانو واخیسته غوښتل مې درته ووایم غوښتل مو چې حیران دکو نجیب جانه خدای له تا نه شکر کوم دا ورځ مې هم لري مننه کوم ګرانې لورې ګوره رانا تا سره ډېره مینه لرم اوس مهال مې زړه یوازې رانا رانا نارې وهي که غواړې ورته غوږ شه ما سره واده وکړه که چیرې دا ګوتمۍ ومنې که نه د نړۍ تر ټولو بختور سړی به زه شم ستا د خوشحالۍ لپاره مې چې هر څه له وسه پوره وي زه ستا لپاره کوم رانا رانا رانا
ته وګوره څومره ښه خواړه دي ډېر خوندور خواړه دي البته چې خوندور به وي دا هر څه د ښاغلي بارون له برکته دي دارو موشه مهرباني وکئ وخورئ زه ستا ماشوم یم مینیکا هیله کوم ښاغلیه داسې څه نه دي مړۍ د ماشومانو خبرې د مشرانو مینیک جانه زما خبره د بلې خواته بوتله ته په خپلو خبرو لوبې کوې هیله کوم ښاغلیه داسې کومه خبره نه ده رایکه ښاغلی نه مې غوښتل دا خوندور خواړه پرېږدم لاړ شم خو باید کار مې پیل کړم پیکازه دا ځل ستا وار دی تېروتنه ونه کړې کار دې پیل کړه په سم وخت کې پیل کړه امر مو پر ځای کېږي خو بخښنه غواړم بیا هم بخښنه غواړم ښاغلی هله نو ځان دې سنبال کړه ځان مې سنبال یې کړم بیا ګډوډ شم زه نور له ځان له ټولولو او بېرته ګډوډېدو نه ستړی شوی یم ښاغلیه داسې خبرې مه کوه هله زر دې ځان سنبال کړه تا ته تر اوسه ډېره اړتیا لرم یوه ورځ د خدای یوه بنده راته ونه ویل چې ته کوم څه ته اړتیا لرې او که نه یې لرې ولسمشر یې موخه ګرځولې ده موږ هم ډېر کم وخت لرو داسې بې ځایه خبرو ته اوس مهال وخت نه لرو اکفه دا خبره دې په مغزو کې ځای داسې چې دا پرې مږدې خپل کار وکړم غواړې څه وکړې په شخصي دوستیا کې مې هر څه لیکل شوي دي اکفه نور نو غلی شه ما ته اجازه راکړئ ښاغلیه چیرته ځې اکفه موږ ته هم په تمه شه پرېږده یې نجیبه خپل سهار ته یې پرېږده چې ځان لږ څه ستړی کړي وروسته خدای مهربانه دی که غواړئ زه ورځم او ورباندې پام کوم رښتیا وایي اوس مهال مغزه په ځای نه دی باید هغه یوازې پرېنږدو تا څه وایې ښاغلی مساله سمه ده خو اوس مهال یې کنټرولول ستونزمنه خبره ده ډېر پام کوم ممدوحه لرې نه یې وڅاره یو بل نه مجله کېږئ ما هم له هر څه نه خبر وساتئ سمه ده ښاغلی مساله دا سختې ورځې به هم ډېر زر تېرې شي ښاغلی مساله شک خو به یې نه وي کړی نه ملګریا شک یې نه دی کړی ورته مې وویل چې تا یوازې نه پرېږدم ویې ویل سمه ده داسې چې زه نو خپل کار پیلوم زر کوه پیکاس ته زنګ ووهه ملګریا څنګه یې چیرته یې ته چیرته یې ها پټ شوی وم حالات ګډوډ دي تاسو اوس چیرته یې د کم د باغچې مخې ته یو ته هم راځه پیکاس هلته دی لا تر اوسه نه دی راغلی سمه ده زه هم درځم نور نو موبایل دې بند که سمه ده حالا نو موبایل بندوم زر کوه راځه راغلم وروره اوس په موبایل کې خبرې پرېږده ډېر کار لرو د باغچې مخکې ډیپو کې دي تا ته هغه ځای معلوم دی معلوم دی هله نو موږ ورواله پام کوه چې کوم چال به نه کړې که نه نو په سر به دې وولم ورځ مو په خیر زمریانو خیر اوسې ښاغلیه خیر اوسې ښاغلیه خیر اوسې ښاغلیه خیر ها خیر اوسې څنګه یې پنجکه څنګه چمتو یې ها تیار یې ډېر ښه یو ځل بیا به په پلان نظر واچوو سمه ده خو مخکې له دې هلئ دا په سرکۍ هلکانو ته واخله حالت یې واخله زمریه دا د څه لپاره دی ښاغلیه د دې لپاره چې د ولسمشر وژنه په ژوندۍ بڼه خپره کړو واخله
ښاغلیه تاسې ما وینئ غږ مې درځي که نه د ولسمشر وژنه هم همداسې په ژوندۍ بڼه او شفافه غواړه. ښاغلیه غږ مو اورو. ښاغلی بارون غواړي چې د ولسمشر وژنه هم همداسې په شفافه بڼه وویني. د ښاغلي بارون هره خبره موږ ته یو امر دی. ښاغلیه تاسو ته یو ښکلی اکشني فلم نندارې ته وړاندې کوو. زما زمریانو د ښاغلي مشر خبرې خو مو واورېدې. نن شپه چې هر څوک تېروتنه وکړي نه یې بخښم. هغه ولسمشر رازیل باید نن شپه خپل حد وپېژني. درس ورکوو. هلی یو ځل بیا په پلان باندې نظر تېروو. زموږ د جاسوس د راپور له مخې ولسمشر د سلطان په سیمه کې د یو کارکوونکي لیدو ته ورسي. موږ هم په هماغه وخت کې کار ختموو. زمری ته له ما سره یې. ملګریا د لیلا له مرګ نه وروسته دا جنګ زما لپاره شخصي شو. که غواړې لاړ شم. که غواړې څه ملګریا که وغواړم تا یوازې پرېږدم همداسې ها دا خبره بیا ونه کړې. ګوره ملګریا زه یوازې غواړم چې دا خبره مه کوه. مرګ شته شاته راتګ نشته. دا جنګ یوازې ستا نه دی زموږ د ټولو دی عاقبه. ملګریا زه پوهېدم چې ته به داسې وایې. د همدې لپاره مې وویل چې په بېغمه زړه ورشو. که زه مړ شم ته به دا جنګ ختمه وي او که ته مړ شوې زه به یې ختموم. سمه ده؟ سمه ده خو که موږ دواړه مړه شو بیا؟ که موږ دواړه مړه شو نو په دې معنا ده چې هغوی وخته ختم شوي دي. بېشکه دی ملګریا بېشکه دی. نو ټول خو پوه شول چې څه باید وکړي. آفرین زما په زمریانو دا کار په سمه توګه ترسره کړئ. ولسمشر د دې خاورې تاریخ ته یو ځل وسپارئ. بیا له مانه هر څه چې غواړئ ویې غواړئ. هلی لاس په وسله کېدئ. په خپل سپېڅلي سازمان او وسلې باندې قسم کوم چې له ترک پلار او ترک مور نه پیدا شوی. داسې یو ترک یم چې اصل او نسب مې له پخوانه معلوم دی. د خپل سازمان لپاره د زړه له کومې کار کوم او ورته خیانت هیواد مې له بې وطنه دښمنانو نه له ټولو کردانو او نورو قومونو نه د تل لپاره پاکوم. ډېر خوشحاله شوم. تر ننه مې داسې یوه غونډه او داسې قسم نه و لیدلی. ما هم ښاغلیه ما هم ډېر ژر به ستاسو له برکته داسې ډېرې غونډې ووینو چې په هر ډول کېږي له خپلو دښمنانو نه به غچ اخلم. ښاغلیه په اجازه د ښه خبرونو په تمه د یم پیکاسا. امر مو پر ځای کېږي. هلی زمریانو دوستانو ته ویاړ او دښمنانو ته ډار وربخو. یوازې په دې هېواد کې نه ټولې نړۍ کې وخت یې دی چې دا پلان یو ځای پلی کړو او خپل د هېواد دښمنان له منځه ویسو. حرکت وکئ زمریانو. هلی همدا یې ورځ ده. سمه ده ملګريه. هله نو ممدوحه مبارزه دې مبارک شه. حق دې راوبخه. کېدای شي دلته ننوتل وي خو بېرته راوتل نه وي. در بخلی مې دی. یو ذره حق مې چې در باندې وي در بخلی مې دی. کور ودان ملګريه. هله بسم الله. راځه راځه.
اتفاق خبره خو دې خو مړه څه شوي سمه خبره وکړه ډېره ناروغه ده زر باید کور ته راشي پلاره سمه ده زه اوس درځم موږ چمتو یو وروره کله چې ولسمشر راغی ګاز خوشې کوي همدومره بس ده زر دې وسله وغورځوه هله نه د بخښلو وړ نه یې تا ځناور سره باید سم چلند ونه شي دواړه مردار کا یو ځاق ته ولېږه هغوی نه مې خلاص کا